مولا هیبت الله اخوندزاده خپلو وزیرانو ته ویلي خلکو سره د زور پر ځای اخلاق وکاروئ، د نجونو پر زده کړو بحث نه دی شوی. په افغانستان کې د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخوندزاده په کندهار کې خپلو وزیرانو ته ویلي چې خلکو سره د زور پر ځای له نیکو اخلاقو کار واخلئ. په سلامونو مو ورکړی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. ښاغلی اخوندزاده د خپل حکومت نږدې ټول وزیران او ګڼ لوړپوړي چارواکي کندهار ته ورغوښتي وو او د طالبانو د یوې خبرپاڼې پر بنسټ خپله د وزیرانو شورا غونډې مشري کړې چې دوشنبه او سه شنبه روانه وه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې ښاغلی اخوندزاده خپلو وزیرانو ته په خبرو کې ویلي وو کوښښ کوئ چې د زور پر ځای د تشویق، ترغیب او نیکو اخلاقو له لارې خلک دین او اسلامي اخلاقو ته راوبلوئ. د زور له لارې خلک مقابله درسره کوي او په تشویق سره ملګرتیا او اخلاص درسره کوي. د طالبانو مشر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې کله ناکله د امیر بالمعروف له چارواکو شکایت کیږي چې د خلکو ژوند په ډیرو چارو کې مداخله کوي او ځینې وخت په لویو لارو کې هم درېږي. د طالبانو حکومت مشر مولا هیبت الله اخوندزاده ځینې وخت د وزیرانو شورا غونډه کندهار ته وربلوي او مشري هم په خپله کوي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.